السلام علیکم دوستانو، معلومه ده چې 13 ورځ یو ویډیو په سوشل میډیا باندې ډیره زیاته وایرل شي د غوا یو بچی یو دوه ظالم ولکانو چې د شانګلي اوسیدونکي دي په شانګله کې شوی د ویډیو به تاسو سره شریکوم. دایره نیولې اوچتي کې په ځمکه باندې راوغورځوي او یو قسم زیاتې تشدد یې ورسره کړی دی. د ویډیو په سوشل میډیا باندې ډیره زیاته وایرل شوی او ډیره زیاته خلکو د ویډیو شیر هم کړله چې په دې کې ښکاره کېدل چې دغه ځناور چې دی په ډېر بې دردۍ سره اوچت کړی دی او په ځمکه باندې راویشتی دی. ډېرو کسانو د ویډیو شیر کړې وه، خیرې هزارې دې خلکو ته کړی چې تاسو وګورئ څومره ظلم یې کړی، بې زبانه ځناور سره ظلم کړی دی او خلکو غوښتنه کوله چې دا دواړه ظالمان چې دا زر تر زره ګرفتارول پکار دي. نو پولیسو همدا اوس کاروایي کړې ده، دغه دواړه ظالمان یې د بریم بانډې شانګلې نه ګرفتار کړي دي او غوښتنه کوو د حکومت وخت نه، د پولیسو نه او د متعلقه تاڼې نه، ډي اس پي نه، چې دوی ته داسې سخته سزا ورکړي چې نور خلک ترې عبرت واخلي. ځکه چې ځناورو سره دا قسم ظلم کول دا د ذهن نه د سوچ نه بهر خبره ده. نو دوی ته سزا ورکول پکار دي. بالکل موږ په دې اتفاق کوو چې دوی ته سزا ورکول پکار دي. ډیره مننه، تاسو موږ سره ویډیو تر اخره وکتله. آینده کې به نور معلومات تاسو سره د همدې چینل نه شریکیږي.